واسه نوکر یم سحر د وخته زه راوځم او زه په جارو شروع وکم د خپل روډونه خپلې کوڅې دا ټولې جارو کم یو ځای ته ډیری کم بیا په ګاډۍ کې ور واچوم راوړم ډسبین ته ور واچوم د هغې باوجود دا کسان چې دي نو دوی کچره چې راوړي نو هغه ډسبین ته نه ولي خو هغه د ډسبین نه لاندې کته وولي نو په دې غاړه باندې ګاډي ماډي چلیږي نو دغه سیلۍ سره هغه کوڅې موسې او هغه نالۍ راته بیا ډکې کړي نو زه عرض کوم دوی ته درخواست کوم چې دوی د خپل ګن چې کم راوړي نو هغه د ډسبین ته ولي چې د عوامو ته دې ټولو ته څه تکلیف نه د علاقه چې ښکلې صفا پرته وي نو دوی به پرې ښکلې ښکارېږي موږ به پرې ښکلې ښکارېږو بل زموږ افسران به پرې خوشحالېږي موږ ته به پرې شاباسۍ وایي چې یاره زموږ نوکر راغلی دی او هغه په دې ځای کې صفایي وکړه او هغه صفایي ډېره ښکلې وکړه نو ماشاءالله چېرته به دی نه خرابېږي نه به ذلیله کېږي نه به ناجوړه کېږي دی به خپله ډیوټي په ښه تسلۍ سره کوي افسران به ترې هم خوشحاله وي او دی به په خپله هم خوشحاله نو زه دې قوم ته زه دې خلکو ته درخواست هم کوم چې د خدای د رضا دپاره سوال درته کوم چې تاسو کومه کچره چې راوړئ نو هغه ډسبین ته ولئ چې د عوامو ته پې او موږ ته پې څه تکلیف نه رارسي بله دا خبره ده چې موږ صفایي وکړو او ګاډۍ ماډۍ په کوڅو کې ګرځو هر یو کور ته اواز وکړو چې ستاسو کچره چې یې هغه راوباسئ چې موږ یې د ګاډۍ ته ور واچو چې ډسبین ته یویسو په هغې باوجود باندې دې هغه کچره چې راوباسي نو هغه ډسبین ته هم نه رارسئ نه یې موږ ته راوباسي خو هغه باوجود نالۍ ته وولي نو موږ سوال دې ته کوو چې دې د خپل مخې ته د کور مخې ته دې په یو باسکټ کې په یو لوښي کې دې هغه کچره جمع کوي نو زموږ ګاډۍ والا به هغه ځي دا واسه والا محکمه چې زموږ کمه ده نو هغه به پسې ځي او هغه به دا کچره به راوچتوي هغه به یې ډسبین له راوړي او هغې ته به یې ورچوي نو دوی ته به پرې هم تکلیف نه وي موږ ته به پرې هم تکلیف نه وي